محترم مفتي صاحب وفادارو د پکتیکا ولایت څخه پوښتنه کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي خپلې مېرمنې ته ګولۍ ورکول یا پیچکارۍ لګول په دې نیت چې حملداره نه سي او مېرمن ورباندې راضي هم وي، دا عمل د شریعت له نظره څه حکم لري؟ مهرباني محترم مفتي صاحب که دغه پوښتنې ته جواب ورکړي ډېر مهرباني به. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي که چیرې یو څوک حمل منع کوي د دوا په ذریعه باندې یا د پیشکاري په ذریعه باندې وي، که چیرې دغه منع د دې دپاره وي چې همیشه د اولادو سلسله ودرېږي، دا کار د شریعت له نګاه څخه جواز نه لري. البته که چیرې یو څوک د څه مودې لپاره د حمل د منع دوا استعمالوي د عذر په خاطر باندې، دا بیا شرعاً جائز دي. لهذا په مسئوله صورت کې که چیرې نیت د همیشه لپاره وي چې تولد سلسله ختمه کړي، دا جواز نه لري د لپاره، او که د عذر په وجه د څه وخت لپاره وي بیا شرعاً څه مشکل نشته. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 356، فتاوای خانیه جلد 3 صفحه 312، همدا ډول فقه الاسلامی و ادلته جلد 3 صفحه 548. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مفتي صاحب بلال احمد د فراه ولایت څخه پوښتنه کړې ده، وایي یو انسان د خپلې وینې اختیار لري، یو څوک کولی سي چې خپله وینه ورکړي او که نه لري؟ حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي که چیرې یو څوک خپله وینه د سخت ضرورت په وخت کې یو بل چاته یعنی یو مریض ته ورکړي، دا کار جواز لري، شرعاً څه مشکل نسته. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 355، رد المحتار جلد 5 صفحه 215، همدا ډول المحیط البرهانی جلد 6 صفحه 114. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مفتي صاحب عبدالحق ورور د کندهار ولایت څخه پوښتنه رالیږلې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي کور یا خونې ته د ننوتلو دعا که راوښیاست؟ مهرباني محترم مفتي صاحب که دغه ورور ته یا د دعا راوښیاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایو یو انسان چې کله کور ته یا خونې ته ننوځي نو دی دې دغه دعا ووایي: اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. سنن ابي داود جلد 2 صفحه 354. همدا ډول الاذکار للامام النووي صفحه 10، همدا ډول مسنون دعاوي صفحه 10. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مفتي صاحب ثناءالله ورور د چمن څخه پوښتنه رالیږلې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي بیل او داسه د لمانځه لپاره اذان کول څه حکم لري؟ مهرباني محترم مفتي صاحب که دغه پوښتنې ته جواب ورکړي ډېر مهرباني به. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې د اذان لپاره اودس کول دا یو مستحب کار دی، بېله اودسه اذان وکړل سي دا جائز دی. منګر عادت جوړولې داسې چې بې اودسه اذانونه کوي دا یو نامناسبه کار دی. هدایه شریفه جلد اول صفحه 15، فتاوای هندیه جلد اول صفحه 450، همدا ډول رد المحتار جلد اول صفحه 209. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.